دوستانو که څوک تاسو تنګوي، تاسو ته ډېر زیات ټلیفونان درکوي، تاسو ته ډېر زیات مسیجان درکوي او تاسو هغه کس نه پیژنئ چې دغه کس څوک ده، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښیم چې د دغه طریقې په زر سره به تاسې وکولای شئ چې د هغه نمبر ټوټل ډیټیل راوباسئ چې دغه نمبر د چا په نامه دی، دغه نمبر د چا په شناخته کارت باندې راوتلی دی او دغه نمبر په کوم ځای کې استعمالیږي، یعنې تاسو ته به د هغه کس ټوټل معلومات راوباسي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه پیدا واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم دوستانو په دغه کې موږ سره څلور لینکونه دي. په دې کې موږ سره اول د سرور 1 په دغه کې تاسو د نمبر ډیټیل ایستلی شئ. که چیرې سرور 1 کار نه کوئ بیا تاسو په سرور 2 کې مثال دی هغه نمبر ډیټیل ایستلی شئ. یعنې موږ سره دغه څلور لینکونه دي. که چیرې اول کار نه کوئ دویم ټرای کړئ، که دویم کار نه کوئ دریم ټرای کړئ، که دریم کار نه کوئ څلورم ټرای کړئ. خو په دغه څلور لینکو کې هر یو کار کوي. نو راځو موږ په دغه اول لینک کې د نمبر ډیټیل راباسو. نو سمپل په دغه سرور 1 باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرور 1 باندې کلیک وکړئ دلته ګورئ سرچ CNSR نمبر، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې اوس تاسو د هر نمبر ډیټیل راباسئ کوم چې تاسو تنګوي او تاسو ته د هغه نمبر معلومات نه وي، نو دلته سمپل تاسو د هغه نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم دلته نمبر کې لیکم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما دلته نمبر کې ولیکل. اوس زه غواړم د دغه نمبر ډیټیل راوباسم. لاندې موږ سره سرچ بټن ده، په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ وایي دغه نمبر دی، دغه نمبر چې دغه د عبدالهادي په نامه ده، دغه ایډرس ته ګوره ویله دغه ځای دغه نمبر استعمالیږي او دغه رقم په دغه شناخته کارت باندې دغه نمبر راوتلی ده. نو دغه رقم دوستان دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو صرف د هغه نمبرانو ډیټیل رایستلی شئ کوم نمبران چې په 2018 کې راوتلی وي یا تر 2018 دې خواته راوتلي، یعنې په 2017 16 15 یا 2013 کې راوتلي وي، نو د هغو نمبرانو ډیټیل تاسو دلته رایستلی شئ. او کوم نمبران چې په 2019 20 یا 21 یا 22 کې راوتلي وي نو د هغو نمبرانو ډیټیل په دغه طریقه باندې نه راوځي. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې یو نمبر معلوم کړئ چې دغه نمبر د چا په نامه ده، د چا په شناخته کارت باندې راوتلی ده. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. د نویو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.